بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه په PHP لینګویج کې موضوع ده لیکچر نمبر 10 لسم نمبر درس دی. نن مونږه د لوپ په باره کې خبرې کوو، خو مونږ د فار لوپ باره کې خبرې کوو. فار لوپ ډیر یوز کیږي مونږ په پروګرامینګ کې یا په PHP کې مونږ هم دا استعمالو ډیر د وایل او ډو وایل پر ځای باندې. د فار لوپ هم وظیفه ماغه د سټیټمنټ ریپیټیشن دی، خو ساینټیکس د وایل سره فرق کوي. د فار لوپ ساینټیکس داسې دی چې تاسې اول د وایل سره فرق کوم دا دی چې کنډیشن initialization variable یا step او increment او decrement step parenthesis داخل کی راځي، لکه for initialization step condition او increment or decrement step دا ټول په یو parenthesis کې مونږالو او بیا داغې نه وروسته مونږ سره دی کې داغې لپاره شوي statement وي مونږ سره. د دې دوران څنګه یا دا څنګه کار کوي؟ انیشلایزیشن سټیپ داسې لکه دلته خو مونږه مثال هغه سټیپ دو چې مونږ شرط پې چک کوو. فار ایگزامپل مونږ 1 یا 4 څه مونږ ږدو کومه ویلیو چې مونږ دلته کېدو. دویم په دې کې مونږ سره کنډیشن سټیپ دی او کنډیشن سټیپ نه پس انکریمنٹ سټیپ نه اجرا کیږي، داخل کې سټیټمنټ رن کیږي موږ سره. د سټیټمنټ د رن کېدو نه پس بیا موږ سره کوم سټیپ اجرا کیږي؟ انکریمنٹ. او د هغې نه پس ویلیو دوباره اساین کیږي د چاته؟ انیشلایزیشن سټیپ. بیا د دې نه پس اټومیټیکلی کنډیشن چک کیږي، د کنډیشن نه وروسته بیا دوباره سټیټمنټ رن کیږي او د سټیټمنټ نه وروسته بیا دوباره څه کیږي موږ سره؟ انکریمنټ سټیپ اخیستل کیږي. چې دا د فار لوپ دوران دی په دې شکل باندې دی کوي. وایل لوپ څنګه دوران؟ وایل لوپ داسې و چې تاسې کله وایل لوپ سینټیکس لیکلو داسې مونږ لیکلو، انیشلایزیشن سټیپ یې بهر و، بیا د هغې نه وروسته موږ سره فنکشن، بیا د هغې نه وروسته کنډیشن، کنډیشن نه پس په دې کې موږ سره سټیټمنټ او د سټیټمنټ نه پس په کې موږ سره څه و؟ د سټیټمنټ نه پس په دې کې موږ سره انکریمنټ نو انکریمنٹ او ډیکریمنٹ سټیپ به موږ دې کې اخلو. خو دا څنګه سټیپ اجرا کیږي؟ دا سټیپ چې دی داسې اجرا کیږي. اول موږ سره کنډیشن سټیپ نه دی، انیشلایزیشن سټیپ راځي، کنډیشن سټیپ کې څنګه کیږي؟ چک کیږي. بیا ډایرکټ انسایډ د سټیټمنټ او دا غي نه وروسته اټومیټیک انکریمنٹ سټیپ او دا غي نه پس مونږ بیا ویلیو اساین کو انیشلایزیشن سټیپ ته او بیا غي نه پس کنډیشن. ګوره دا دوران داسې دی. د وایل لوپ دوران په دې ترتیب سره راځي او د ډو وایل د فار لوپ دوران چې کیږي هغه موږ سره په دې شکل سره، یعنی دی مطلب په دې دوران باندې مخکې ځي داسې وایل لوپ. او فار لوپ په کوم دوران کې راځي؟ لیفټ او رائټ، یعنی فار لوپ په رائټ سایډ باندې انکریمنٹ کوي، بیا کنډیشنز چک کی، انیشلایزیشن سټیپ ته ویلیو اساین کیږي، کنډیشن سټیپ چک کیږي. او وایل لوپ چې دی هغه په لیفټ سایډ باندې. دویمه خبره دا ده چې فار لوپ چې دی دا فاینایټ راځي، خو تاسې که چېرته مثال د دې نه انکریمنټ
یا ډیکریمنٹ دغه لري کې سټپ لري کوي یعنی صرف انیشلایزیشن او کنډیشن سټپ کې تاسو ته ایرر درکړي صحیح شو خو په وایل لوپ کې که انکریمنٹ سټپ ته لري کو به څه کېږي بیا موږ سره انفاینایټ شي دویم دا چې وایل لوپ کې فرست کنډیشن لاست کنډیشن معلومي سٹارٹ ویلو اینڈ ویلو دواړه معلومي کنه فار لوپ کې تاسې فار لوپ کې سوري په وایل لوپ کې مطلب دا انفاینایټ هم کېدای شي یعنی سٹارٹ پوینټ معلومي که اینڈ پوینټ معلوم نشي یا اینڈ ویلو معلومه نشي نو انفاینایټ لوپ دی د فار لوپ چې دی سٹارټ او اینڈ دواړه معلوم وي مطلب سٹارټ اخیستل کېږي د کوم ځای نه او بیرته ختمېږي پر کوم ځای نه نو مونږه عموما پروګرامینګ کې ډېر استعمال چې دی دا خو لوپس دي خو ډېر استعمال به یې چې کوو مونږه د فار لوپ کو څنګه کېږي راځو یو څو مثالونه لو سبلایم او د هغې نه پس فایل ته راځو یو نوی فایل ولو دا به سی ډرایو کې په زیم او بیا ایچ ټي ډاک زیکس دې ته به چې ولیکو زیکس 10 ډاټ پی ایچ پی او پی ایچ پی کوډ به موږ سټارټ کو پی ایچ پی به بیرته کلوز کو موږ ها اوس د دې نه وروسته که چېرته مثال زه لوپ سټارټ کوم لکه زه لیکم ډالر سین فار ایگزامپل ما ولیکل امپلای ریکارډ یو ارې زه کریټ کوم ډایرکټ موږ کولی شو ارې به موږ جوړه کړو ځکه ډېر ریکارډونه موږ دغه کوو فار ایگزامپل از اکول ټو ارې او بیا هغې ته موږ ډیټا اچو لیټ سپوز علي نور فار ایگزامپل خان حمید داسې موږ لیکو حمید او جمیل څو نفره شو موږ سره ټولو 5 نفره شو فار لوپ سینټکس بس تاسې به فار ولیکئ هر څه راغله موږ سره initialization step inside condition step equal or less than or equal to for example 4 خو دلته به start د چی نه والو 0 نه increment خو شته تیار ارس کوډ به دلته رایټ کو for example echo command تا چې شي ډالر سین امپلای ریکارډ کانکټینیشن کم ټیک دومږه بیا ټیک دو نور که ټیبل وی که هر څه یا خو تاسې کولی شئ آیکن د منو کې آیکن راوچتېږي که نه آیکن یې چې ورسره وي د هغې لپاره یو لینک راوچتېږي لینک مختلف دی خو چې کوم سی ډي این شته خو هغه سی ډي این کې بیا ځان ته دغه دی هغه فنډس دپاره دغه دی هغه کوم سټیل چې زما په کار دی نه سټاک پارټ په نوم باندې چې و اوس رندی ده وتلی دغه ښه دغه مینو دپاره مې په کار و نه سټیټک سیس دا مې کلاس ته کار کوم پکې هغه 2 بجو کلاس دی دا ګوره دا ایکن ښکاري تاسو ته وړوکې هغه سمبول نه دی راوچت شوی هغه لینک پات غلط دی هغې پسې ګرځېدم زه نه سی ایس ایس کې نو خبره مې چې ګوره دې ځای کې که نه نو دا به د ثبت کوو او بیا به راشو چې به خلاص کړو مونږه ګوګل کروم دې کې به تاسې لوکل هوسټ ZICS
10 پروا نه کوي نه دا به رن کم مشکل دی لین کې ہوم لین کې به حتما یو څه مشکل خو به وي امپلای ریکارډ خو دلته به تاسو څه ورته وایئ بلاک ډالر سینټ شي آی او که نه لوپ دی دا به ریفریش کړو نو موږ ته ریکارډ څنګه شو راوچوت شو اوس زه راځم په دې کې کوم سټپ لري کومه دی نه او بیا دا ثبت کوم ریفریش کوم وایل لوپ کې که موږ انکریمنټ سټپ لري کو بیا څه کېږي انفاینایټ راځي موږ سره اوس دې کې تاسې څه مشکل نشته دی په دې کې یو ښه دغه دا دی چې نیسټډ لوپ موږ کله استعمالو که نه نیسټډ لوپ نو هغه هم هغه موږ په وایل کې هم کوی شو په دې کې به لږ موږ ته څنګه وي ایزي وي اسانه وي تاسو ګورئ چې PHP ویب سایټ جوړېږي زیات لوپ د فار لوپ نه استفاده پکې کېږي خو نو د نیسټډ لوپ هدف څه شي لکه کومه ځایونو کې موږ استفاده پرې کوو زه داسې وایم مثال ګورئ ښه ګورئ مطلب یو چې اخلي که نه هغې کې دننه نور بار دي انسایډ پارټ بیا هغې دپاره نیسټډ لوپ موږ استعمالو لکه زه داسې وایم ما ولیکله ډالر سین امپلای ریکارډ نه دلته امپلای ریکارډ دی که نه زه به دا نوم خیر بدل کړم سټوډنټ ته به بدل کړم صحیح شو دا مثال دی کې لږ ښه راځي دلته به هم سټوډنټ نوم موږ ورکړو دیز کی ډالر سین زه لیکم چې مارکس موږ لیکو او د مارکس نه پس زه لیکم از ایکول ټو زه څه لیکم ارې خو ارې کې داسې موږ لیکو پیرنتھیسز والی تاسې پیرنتھیسز یعنی 2 ډایمنشنل ارې موږ کریټ کوو صحیح شو زه داسې لیکم د هر یو شخص دپاره لیټ سپوز دا مارک شو موږ سره صحیح شو 5 یا 10 یا 4 شو نه زه به کم مارکس ورکړم چې لږ زر شي صحیح شو 3 دې نه به هم څو کم کړم 2 به کم کړم څو نفرې دي ټول 5 نفرې دي نو 5 ځلې مارکس به موږ رسو که نه بیا د هغې نه پس به څو شو 1 2 3 4 یو به بله موالو صحیح شو اوس یې داسې وایم د یو شخص نوم دی راشي بیا د هغه مارکس او د هغې نه پس بیا د دویم کس نوم بیا د هغه مارکس نو موږ به داسې ولیکو دا صحیح دی خو دلته به تاسې د دې نه پس لوپ شروع کوئ ولیکئ h is equal to dollar sign h is equal to 0 h less than or equal to 2 h plus plus دلته پاتې دی صحیح شو اوس بل څه ولیکو ایکو که موږ ته څه مارکس او بیا د هغې نه پس دې کې ډالر ساین h او بیا به د هغې نه پس کنکټینیشن کېدو بس دې کې به تاسې کوم ټیک کېدی بیا ټیک دې سره ډالر ساین به کېدو خلاص دا به ثبت کړو د هغې نه پس به ریفریش کړو پروا نه کوي هغه پروا نه کوي څلورم نمبر ارې کې مطلب مشکل دی لږ تشریح کړو چې دلته واضح شي لږ صحیح ده دې خوا ګوره عثمانه اوس ګورئ دې کې مونږ مطلب دا ډیټا انټر کړه اول به لوپ نه بغیر روالو چې معلومه شي صحیح ده
مثال 3 بیا به کامه کېدو سینټکس همداسې دغه دی ښه دا به راواخلو مثال 3 او بیا هم پروا نه کوي که یو کې زیات شي دا خو معلوم سپیسیفیک دغه نه دی دی کې دا به بند کو آخر کې سیمیکالن به کېدو دلته خو موږ ته ایرر راکوي خو داسې کو مثال زه لیکمه ا کو که موږ ته څه اضافه شو دا خو هلته سټارټ کې یو کم دی دا به اضافه کو د ارې دپاره به دا سټارټ کوو موږ لږ صبر ښه دا بریکټ صحیح دی صحیح یو دغه کدی سره اضافه کو ا ار ارې یو دا لفظ به اضافه کو سره ځکه دا هر یو بیل انډیویژوال ارې راځي که نه لږ صبر زه دلته لیکمه لوپ نه علاوه لیکو مونږه ایکو که مونږ ته د هغې نه پس ډالر ساین څه شی مارکس د کم انډیکس نه د زیرو انډیکس نه او بیا ورته زه څه لیکمه زیرو زیرو انډیکس نه زیرو کې موږ سره څه دی هغه خو د لوپ دغه دی هغه نه لوپ لرې کو سوچ اوس ګورئ ښه اوس داسې کېږي مونږ څلور څلوېښت یعنې دا طریقه مونږ سره صحیح ده اوس په لوپ کې دا څنګه راوچتو لوپ کې به سره وچتو فار لوپ آی ډالر ساین آی از اکول ټو یو مونږ نه دغه پاتې چې هر یو ته مخې ته باید ارې مونږ ولیکو ډالر ساین از اکول ټو 0 ډالر ساین آی لیس دین اور اکول ټو 3 آی پلس تاسو به داخل کې ډایرکټ بل لوپ شروع کړئ ځکه انر لوپ نه موږ ډیټا رالو ډالر ساین ایچ از اکول ټو 0 ډالر ساین ایچ لیس دین اور اکول ټو 3 خدري خټو اول ته هم داخل کې به څه ولیکو موږ ها څلور دا به ولیکو موږ بیا د هغې نه وروسته به تاسې ولیکئ ډالر ساین ایچ پلس په دې کې به داسې موږ ولیکو ایکو که موږ ته چې مارکس خو دلته ډالر ساین آی ډالر ساین ایچ څه پاتې دی آی پلس دا به صحیح کوو او بیا به دلته کنکټینیشن کېدو چې شی به زه ولیکمه بیا ار ټیک به ولیکمه اوس موږ سره هغه یو آوټپوټ موږ له دې ځای نه رااخیستی دا به هم لرې کوو اوس دا د کوم کالم ریکارډ دی 1 2 3 خو دا د سیم کالمونو نه بیا رااخیستی دی او موږ وایو چې خطوري دا ډیټا لږ بدل وکړو مثال 90 په دویم بخش کې صحیح ده بالکل خو دا ایرر د څه شي دی اوس دلته ورته ولیکو ایکو که موږ ته ډالر ساین سټوډنټس ډالر ساین آی لږ سوال دا څه وکړو څه خو صحیح دی که نه نومونه څو دي 1 2 3 پنځه شو که نه 0 دا خو دا انر لوپ خو صرف د مارکس لپاره څو دلته اوس به دې کې څو والو مونږه نه دا خو صحیح دی که نه 1 2 3 بالکل صحیح ده دلته به څه ولیکو مونږه ارې
صحیح شو بیا به یو بل پاتې دی که نه خو دلته به ارې به ولیکو ورته بیا به د هغې لپاره ولیکو دا مارک شو دې ځای کې به تاسې دا به ثبت اوس علي دغه مارکس نور دغه مارکس اوس آوټپوټ صحیح دی که نه اخره کې به دا ویلیو 55 ته اوس به دا ایکسپلین کړو همدغه خبره به اوس وکړو ګوره ښه دا داسې کار کوي دا کوډ زه سنیپ کوم هلته تشریح کوم صحیح ده او دا ډېر مهم ځکه دی چې موږ ټول کار باندې انر لوپ باندې کوو یا ملټي ډایمنشنل ارې ډېر استعمالوو موږ په دې کې ګوره داسې ده دغه ارې چې موږ دا لوپ چې موږ کریټ کړی دی د دې سایز موږ سره څو دی د دې سایز موږ سره 15 دی دا موږ د دې 1 ډایمنشنل ارې په خاطر باندې کریټ کړی دی صحیح شو ګوره دې کې موږ څه ویلي دي ورته موږ ورته وی چې موږ ته ریکارډ راواله د چا نه سټوډنټ اوس دې داسې کوي 0 چک کوي د 4 سره 0 د 4 نه کم دی که نه ډایرکټ راځي دا سټیټمنټ رن کوي خو دا سټیټمنټ څو ځلې رن کېږي یو ځل دا 15 ځلې نه رن کېږي دا صرف only one time ځکه هلته یو ځل چیکینګ وشو بیا دوباره دلته یو اضافه کېږي نه یعنې دا سټیپ ډایرکټ دلته نه ځي دا ډایرکټ انر لوپ لري چې دا سټیټمنټ رن شي دا هم یو سټیټمنټ دی که نه بیا د دې سټیټمنټ نه وروسته دا سټیټمنټ رن کېږي کله چې دا سټیټمنټ رن شي دا خو لوپ دی انسایډ لوپ دی نو دې کې 0 خو دلته موږ ورته بیا د مارکس خبره کړې په دې کې په دې لوپ کې 0 د 2 نه زیات دی که نه 0 د 2 نه زیات دی کم دی نو چې کم دی دی اټومیټیکلی دا سټیټمنټ څنګه کوي موږ ته رن کوي اوس د دې نه وروسته بل سټیټمنټ شته نشته چې نشته دا خو لوپ دی ډایرکټ ایچ کې اضافه کېږي چې کله ایچ کې اضافه شي هغه اساین کېږي دې ته دا یو کېږي چې کله د یو شي یو زیات دی که دوه نو بیا دا سټیټمنټ بیا رن کېږي بیا ګوره دې پسې بل سټیټمنټ شته نه نو اټومیټیکلی ایچ کې یو بل اضافه کېږي هغه 3 شي چې کله 3 شي 3 دلته دا 2 شي ځکه هغه 0 دی 2 مساوي دي که نه موږ مساوي خبره کړې دا سټیټمنټ بیا رن کېږي دلته یو بل اضافه کېږي چې دا 4 شي 4 نه 3 شي بلکې ځکه هلته 0 دی که نه 3 سره 3 زیات دي که 2 3 زیات دي بس خبره ختمه شو دا لوپ ختم شو ډایرکټ بیرته اوټر لوپ ته خبره راځي اوټر لوپ کې خو یو اضافه کېږي بل که نه نو دلته یو 0 په ځای 1 شي بیا 4 سره چک کېږي دویم ځل بیا دا سټیټمنټ رن کېږي ټرو کېږي بیا دلته یو که اضافه هم شي خو دا سټیټمنټ ځکه نه رن کېږي چې هلته بل سټیټمنټ لرلو بیا دلته راځي دا خبره چې دلته راورسېږي دا 4 ته رسېدلې وه که نه دا بیرته سر نه کېږي 0 نه شي بیا همدغه پروسس مکمل سر ته رسېږي چې کله دلته 3 شي بیا دلته یو اضافه شوي دا 2 شوي صحیح شو بیا دلته د 4 سره 2 چک کېږي بیا دا سټیټمنټ رن کېږي بیا دا لوپ د سر نه ریپیټ کېږي تکرارېږي تر څو چې دا اوټر لوپ دا فعال شوی نه وي انر لوپ به څنګه کېږي دا به روان وي سره هدا به نه ورسېد تاسو ته کله چې انر لوپ اوټر لوپ فعال شو بیا چې دا اوټر لوپ فعال شو بیا خو نن سټیټمنټ رن کېږي نه چې نن سټیټمنټ نه رن کېږي نو انر لوپ هم نه رن کېږي هدا به نه ورسېد تاسو که نه نو بیا د دې آوټپوټ داسې علي آوټپوټ شي یو ځل انر لوپ ته خبره ځي انر لوپ خو 3 ځلې چک کېږي که نه ما اوس هم چې ویلې بیا چې کله کنډیشن فعال شي د انر لوپ بیا اوټر لوپ کې یو نوم بل آوټپوټ کېږي بیا انر لوپ ته بیا خبره راځي تر څو چې د اوټر لوپ کنډیشن فعال شي انر لوپ سټاپ شي صحیح شو نو موږ زیات وخت استفاده د چی نه کوو د فار لوپ دا مهم دی چې 2 لوپ استعمال کدی کې یو بله خبره مې اضافه کړم زه مثال په ډول زه راشم په دې کې داسې ولیکم زه ولیکم ډالر سین چې ولیکم زه سبجیکټس صحیح شو سبجیکټس کې ولیکم ارې اوس مثال موږ دلته 2 خبرې لرو ارې کې څه داسې وایم
خو دلته به زه اننا بیا ارې ولیکم ځکه 2 ډایمنشنل ارې ظالم یا ملټي ډایمنشنل دي ته ویل کېږي. سبجیکټ زه لیکم مثال میت څو سبجیکټ دغه دي موږ سره دري او انګلیش د دریو مضامینو نمبر دي نو زه بلته 3 مضامین ولیکم. بیا راغی نو وروسته بیا موږ چې ولیکو ارې نو بیا بلته چې ولیکو موږ دلته به موږ ولیکو مثال سبجیکټس اندا مضامین به زره ولیکم ځکه هر یو کس ته باید دا ولیکل شي نو موږ به دا را کاپي کو او اسم صحیح ده که مضامین مختلفی بیا ورته لیکل ضروري دي. اوس که مثال دا نه یو سیم مضامین نه کېدای شي او نه پر بل څه کې ایگزام ورکړي او بیا به تکرار راځي نو موږ به کاندسې غواړو بیا خو د دې ارې ضرورت هم نشته صرف یو 1 ډایمنشنل ارې ضرورت دی. اوس دا خبره په شي کې رن کول پکار دي انر لوپ کې بل لوپ یا به داسې کوو موږ چې انر لوپ کې اول سبجیکټ آوټپوټ شي باید د هغې نه وروسته باید مارکس نو موږ لیکو ایکو $سین شي سبجیکټس سبجیکټ کې صرف شي ولیکه $سین ایچ ځکه چې صرف 1 ډایمنشنل ارې ده د دوه انډیکسونو خو ډیټا نه راخیستل کېږي ډاټ بیا ورته چې ولیکو موږ بیار که استعمال نه کړم پروا نه کړي په یو دغه کې به راوچت شي میت دري انګلیش بیا د هغه مارکس. یو مشکل 13 نمبر لاین کې هغه به دا چې هلته زه به دلته چې سره ولیکم دا انر لوپ کې استعمالو نو موږ به د آوټر لوپ کنډیشن هم دلته ډیفاین کوو ورته آوټر لوپ یو لفظ راوچت دا سټیټمنټ به راوالو چېرته به زه ولیکم د نوم نه پس آوټر کې تشریح کوو یا چې ولې دا آوټپوټ راشي دلته ایچ په ځای به چې ولیکو آی به ولیکو ایچ هم دلته آی به ولیکو دا آی دی که نه زه غواړم چې اول دا سټیټمنټ بیا دا سټیټمنټ خو دلته سایز پورې خبره ده اوس دا سایز څو دی او دا سایز څو دی موږ سره داسې به ولیکو فار لوپ $سین z is equal to 0 z less than or equal to څو دی هغه سبجیکټ 3 دی که نه 2 $سین z پلس پلس اوس به راشو هماغه سټیټمنټ کاپي ما سره شته دې کې به صرف چې ولیکو موږ زیډ به ولیکو. اوس 13 نمبر لاین ته سبجیکټس 13 نمبر دا لاین دی دا بیل باید واخیستل شي دا موږ په یو سټیټمنټ کې لیکلي بیا خو یو معنا دا شو که نه بس دا جدا جدا والو اوس علي میت دري انګلیش اوس دا خبره مخکې هم صحیح وه که دا لوپ بیخي ورته وامنلو او دا زه روالم ګورې ښه دا روالمه دلته په دې انر لوپ کې پیسټ کړم صحیح شو او دا آوټر لوپ چې دا زیډ مو جوړ کړی دا ته ختم کړو ځکه 3 سبجیکټ دي او راشو دا ریفریش کوم نوم خو یو ځلې دلته به زیډ په ځای صرف چې ولیکم زه ایچ به ولیکو خلاص ایچ به ولیکو ګوره علي میت د هغې سکور بې دري بې مارکس داسې د هر یو سبجیکټ سره خپل مارکس صحیح شو اوس موږ سره که نه نو تاسې دلته انر کې چې استعمال کې بیا صحیح راځي اوس داسې کېږي اول دا سټیټمنټ رن کېږي بیا داخل ته راځي بیا دا سټیټمنټ رن کېږي ورپسې دا سټیټمنټ رن کېږي بیا خو کنډیشن خو نه دی ختم که نه دا چې ون شي بیا دا سټیټمنټ بیا دا سټیټمنټ بیا کنډیشن بیا دا سټیټمنټ بیا دا بس خبره ختمه شي بیا آوټر ته لاړ شي دا کنډیشن استعمالولی شو که مطلب ووایې چې نوي اتیا ولا چا بر مارکس وړي او هغه به A grade ورته هغه به A grade اوس ورته کېده که نه مشکل نشته دی دی باندې بیا سبا خبرې